بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو څنګه معلومولی شو چې زمونږ د هارد ډسک اس اس ډي دی هارد ډسک دی او که ایچ ډي ډي دی هارد ډسک ډرایو دی او که سالډ سټیټ ډسک دی. نو د دې معلومولو لپاره به تاسې راشئ په ټاسک بار باندې به رایټ کلیک وکړئ، ټاسک منیجر ته به راشئ او دې کې به پرفارمنس باندې کلیک کړئ. پرفارمنس کې به تاسې راشئ ډسک ډرایو چې کوم دی دې باندې به کلیک کړئ. دلته یې لیکلی ایچ ډي ډي او دلته ټایپ یې لیکلی د هارد ډسک ټایپ چې دی ایچ ډي ډي دی. دا اوس که چېرته ایس ایس ډي وي نو تاسې ته دلته لیکئ چې دا ایس ایس ډي دی. اوس زمونږ دا ډرایو چې کوم دی دا ایچ ډي ډي دی. نو په دې طریقه کولی شو چې مونږ خپل هارد ډسک ټایپ معلوم کړو چې ایس ایس ډي دی او که ایچ ډي ډي دی.